ولسمشر غني ولې تېره شپه له ډاکټر عبدالله سره مناظره ونه کړه؟ تېره شپه د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو او د ملي یووالي حکومت په تېرې 15 کلنه عمر کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ مناظره ټاکل شوې وه چې ولسمشر غني پکې اشتراک ونه کړ. مناظره کې د ولسمشر غني د نه ګډون په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې شوي دي. د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوي لیکلي دي چې د ډاکټر عبدالله ځانګړې برنامه نه لري، نه رښتینې ادعاوې کوي، مناظرې او ویناوې یې په ټوک او ریشخند وي او همدا لامل و چې ولسمشر غني په مناظره کې ورسره ګډون ونه کړ. بیا له بلې خوا تېره شپه ډاکټر عبدالله چې په تنها ځان یې د آریانا نیوز په خپرونه کې ګډون کړی وویل چې ولسمشر غني یې پر وړاندې ځواب نه لري او مناظرې څخه یې منډه کړې ده. عبدالله ویلي دي چې ولسمشر حساب ورکوو او حساب اخلو، ټاکنیز شعار ټاکلی دی، نو اوس دې راشي زما دې حساب واخلي او ملت ته دې حساب ورکړي. پر ټولنیزو رسنیو هم د آریانا نیوز په مناظره کې د ولسمشر نه ګډون پراخه غبرګونونه راپورته کړي دي. د ولسمشر پلویانو لیکلي چې ډاکټر عبدالله د ولسمشر غني سیال نه دی او په همدې اساس ولسمشر ورسره مناظره ونه کړله. بیا د ولسمشر غني مخالفینو لیکلي دي چې نوموړی ولس ته د ځواب لپاره څه نه درلودل او په همدې اساس یې له مناظرې فرار وکړ. یو شمېر سرچینو دا هم لیکلي چې د آریانا نیوز لخوا د مناظرې لپاره د ټاکل شوي ویان بدلون په تالار کې د ډاکټر عبدالله کسانو ته زیاته برخه ورکوله او د مناظرې د بحث مسایلو بدلون هغه څه و چې ولسمشر په یادې مناظرې کې له ګډون ډډه وکړه.